اول خو باید پوه شئ بروشور سایز کوم یو ده A4 ده پرنټ ته به لاړ شئ ټول پرنټ سایزز کې دي A4 به راواخلئ او لینډسکیپ کې به فلپ کې خلاص پورټریټ نه بل موږ سره بروشور 3 فولډ دي صحیح ده که نه چې داسې قات کېږي بیا هر څه کواسئ خلاص ګوري یو دا ده یو موږ سره فلایر ده فلایر مطلب چې کوم چې 3 قاته کېږي څونه سایز چې وځي هغه سایز کې یو دانه تاسو لري اکثر وخت دا د مخابراتي شرکتونو ته چې کله لاړ شئ داسې اتصالات ته روشن ته هغوی سره ټول دغه فلایرو کې هغوی معلومات پراته وي چې انټرنیټ بانکس هم څونه دي څو روپۍ باندې ده څونه قیمت ده دا ټول هر څه جدا جدا یو فلایر کې جوړ کړي بیا بروشور کې مکمل معلومات ورکوي ورته اوس دا چې موږ 3 تقسیمه کوو دا څونه راځي دغلته خو دا نیم کېږي پوره او دلته وی څو ده 3400 ده 3450 دلته 50 راځي چې راشه موږ تقسیم کو کیلکولیټر 3450 divided by 3 منفی 3 مې کو 3450 تقسیم دی تقسیم دا ده که نه 3 1050 دا یو دانې راوړو 1000 دا 200 کېږي 1000 کېږي دلته 1050 په دغه ځایونو کې او دا چې ضرب د 2.2 مې کېږي 2300 دلته 2200 2400 2300 بس 3 تقسیمه شو اوس زه یو ډیزاین جوړوم چې ما دا 3 وانه ډیزاین کې فکس راشي برابر رولر موږ دلته دا کنټرول آر چې تاسو پریس کې اکثر وخت دا رولر نه کنټرول آر سره راځي او که شارټ کټ هم دی ته ویو کې هر څه شته دي دا ګوره ویو ته راشي رولر چې کلیک دی کو هغه رولر خپل راځي درته صحیح ده اوس راځو موږ خپل یو ډیزاین ته ډیزاین خپل لوګو ګورو سره هم ته لوګو دا لوګو بلاکی ټایپ ده صحیح ده د سه بلاک دی یا سټریټ لاینز دي اوس راځو موږ یو ډیزاین انتخابو چې دای موږ د لوګو سره ماچ وکړو نو لوګو چې تاسو وګورئ اول لوګو نه ښکاري چې زه کروي ډیزاینز دې ته نشم ورکولی کروي مطلب چې بعض لاینونه داسې راغلي بعض داسې تاو راتاو یا سرکل سي دا شیان خو زه نشم استفاده کولی دا هگزاګان او پنټاګان دا استفاده کولی شم تقریبا هم دا هگزاګان غوندې او پنټاګان غوندې یو هغه ده ډیزاین ده پنټاګان دا چې ته وایي پنځلي ته وایي چې ته وایي هگزاګان بیا ششځلي ته وایي دا تقریبا ما سره پنځلي ټایپ یو شی ده که نه ده ګوره 1 2 3 4 بس دا قیم 15 او که ششځلي ونیسئ هغه 2 نورې شی کړي دي فلپ کړي دي لاندې خلاص کلرز زموږ انتخاب دي لوګو یې موږ انتخاب ده بروشور کې اوس موږ چیک کوو راځم زه یو شیپ اخلم ګورم چې کوم ډیزاین ما سره ښه میچ کوي سټروک خو یې بیخي اخواته کوم ماته سټروک نه ده پکار زه یو کار کولی شم چې بیکګراوند کې هغه کې به زه دغه دا کلر ونیسم 1C5385 دې کې اوس ګوره ډایرکټ سلیکشن ټول څه کار اخلو چې مونږه په شي کې کار کوو په شیپس کې کار کوو زه کولی شم چې دا 2 یا یې داسې کوم یا هر رقم ته بل چې زه غواړم دې یو کاپي اخلم یو کاپي بل اخلم اندازې صحیح نه دي فکس کنه
بس فکر کې دغه اندازه د اندازې سره بیا ګورو زه یو دقه یو فلپ کوم چې دې دوه سره صحیح میچ وکړي د ما لوګو تقریبا کنسپټ همداسې ده که نه ده همداسې ده که نه زه راځم لاندې کوم شیپ چې ده بعضو معلوماتو دپاره ټول زه یو رنګ نیسم هغه هم کوم رنګ راځم دلته بل رنګ انتخابوم بلو ده دا رنګ ونیسو 393939 ګورو چې دا رنګ ورسره ښه ښکاري که نه ښکاري 3939 او 39 او دا به ټول نه لاندې راوړو اوس پکې نور زه څه کولی شم زه دغه ځایان بعضې که ته کریټیویټي پکې کوې نو اکثر ډیزاینونه چې ته پکې څونه موډیفیکیشن کوې هغو نه ښه ښکاري خو د کمپني آیډیا چې کوم ده هغه پکې لوز نه شي خلاص مثلا زه راځم یو دانه بل شیپ راخلم چیرې ده همدلته دا ده فکر کې دغسې زه یو شیپ راخلم د دې کلر زه ورکوم همدا رنګ دی خو لږ دی برایټ بس وینئ نور چې هر څه تاسو کوئ کولی شئ پکې زه چورتا راشم دلته هم راوړم دې ځای نه که زه کنسټرکشن ما کوم پروجیکټس دي هر څه پکې دې مطابق زه جوړولی شم مثلا زه راځم یو دوه درې تصویران راخلم ولې کنسټرکشنز ده که نه زه سیټي ټایپ یو څه راخلم سیټي وال پیپر یا کوم کار ما په خپله کړي هغه راخلم کوم کنسټرکشن چې هغې کمپنۍ کړي او که هغه نه لرئ بیا داسې یو ښایسته غوندې یو خار ټایپ راواخلئ چې سټریټ وي بیخي داسې کوږ وږ نه وي دغسې ټایپ وي
فکر کې کنسټرکشن سایټ چې موږ کوم هغه هم دلته برابر کړي دی وخت تاسو بل هم کولای شئ چې دې کې سناپ کوي او دې کې به تاسو څه کوئ یا یې اوپیسټي کمه کوي یا یې ګورئ بلنډینګ موډ کې سکرین اوورلے کې صحیح نه راځي نه سکرین کې صحیح راځي نه اوورلے کې نه لایټ کې بس اوپیسټي ها پرنټ کېږي هر څه زه دې یو کلر هم بلیک اینډ وایټ کوم چې ما دا رنګونه ټول اخواته شي او که بل بلیک اینډ وایټ کو تھریشولډ اخواته کو بیخي دغه ټو ماته صحیح ده بل څه کوم زه دغه لاندې ځای چې کوم دا چې شي دپاره اضافه کوم اډرس ایمیل وغیره هر څه چې دا تاسو درې واړه کې ورکولی شئ او که یو صرف یو ځای کې م خوښوئ چې دا مابین کې سنټر کې ورکوئ دې کې م تاسو صرف دغه سنټر کې اضافه کولی شئ خو زه درې واړه کې ورکوم د دې هم کلرز دغه رنګ انتخاب وکړم چې مونږه زوړ رنګ وچیو 1C5385 و که 3 و 3 فرق نه کوي لوګو دې مونږه چیرې ده خپل لوګو راوړو یا په سنټر کې کوم بروشر همیشه تاسو ګورئ 3 فولډ هم چې کې کنه فرنٹ پیج همیشه دې دا سنټر وي اخو دې خاطر نه هغه نور معلوماتي بای که زه څه کوم آرټبورډ چیرې ده زه یو نیو آرټبورډ راخلم اول خو دغه یو آرټبورډ دی مونږه مکمل یا بیخي نیو فایل راخلم نیو فایل راخلم زه ډایرکټ شي نه سټارټ کوم مثلا دا یو چې کوم ده که نه فل دا کلر نیسم ټول ډارک بس هغې نه بعد خپل معلومات پکې اضافه کوم چې څه رقم تیز غواړم اوس خو راځو سیټي مانه ده پکار اول پیج کې تا چې راځي سلوګن صحیح شو لاندې پکې سوشل میډیا ایډرس کانټیکټ هر څه دا پرې فرست پیج کې راوړئ موږ آیکنز په ډاونلوډ کړي قرار د آیکنز پر واخلو ټول یو دوه درې څلور صحیح ده دا څلور وړه آیکن دلته راوړم د دې آیکن خو اول زه دا بیکګراوند ختم کوم دا اوس هم غټ ده ښه خو صرف تر ټولو ول یو اندازې ته برابر کړم بیا یې سای سره ګپ لګوم ها بیکګراوند میجیک اریزر ټول سره هغه رنګ ختم کړو بیخي کم رنګ چې سپین رنګ و پوه نه شوې میجیک اریزر ټول دلته مونږ درلودو هارونه غیر حاضریه نه کوه ها فوټوشاپ شی کوي زه به د ګورم خیر ده
داسې کورسونه موږ ډېر ډاونلوډ کړي او ختم کړي دي. ښه ټول هم یو اندازه برابر کړل. اوس راځو دوی سایزونه نور هم واړه کوو چې څونه انتما پکاري. دومره به صحیح. او زه دا ټول یو دفعه رسټرایز کومه، لاک کومه او یو دانې څه کوم وایټ. چې ما دا بیکګراوند ډارک دی ولې هغه بلیک کلر په صحیح نه ښکاري، نو وایټ کلر نظر په نور باندې ښه ښکاري. اول همیشه په کانټیکس کې هر څه کې چې تا ته فون راځي صحیح ده، بیا پکې ایمیل راځي، بیا پکې ویب سایټ راځي او بیا پکې لوکیشن راځي. څنګه نو نیول نه دا لاک نه سپیسز که چیرې تا سره بیخي په یو اندازه کې نه پوهېږي چې دی یا نه دی ټول په انتخاب کې دغلته تا سره الاینمنټ کې شته چې دې باندې ته کلیک کې ډایرکټ څونه سپیسز چې ماینس کې یو برابر پکاري هغه ټول تاسو ته په یو کلیک باندې درکوي. زه راوړم دا اوس چیرې دی خواته او دا اوس هم غټ دونه یې کوم خلاص نه دا وړه صحیح ده. زه نور زیات پکې کار نه کوم، صرف دغه یو دانه سپیسنګ چې برابر دا یو دانه چې کومه او نور ټول انتخابوم ورته هم چې د دې سپیسز ماینس کې چې څومره ده ټول یو برابر کړه خلاص ده په یو کلیک سره یو برابر. دا ورټیکل چې په دې باندې ده، هوریزونټل چې بیا دې خوا باندې کار کوي تاسو. سلوګان به شي د کنسټرکشن سلوګان داسې یو جمله ټایپ ښه فریز نه وي، شعاري دا صحیح ده. your safety comma or priority. داود خان دا که داسې کوخه به ښکاره شي که نه خو دا به ما بول پرېږده او نور به راکم کړو. سیفتیم که بولد کنم یک رقم پس پسک از دمیستن نمیفهم چی گفته رستین. طوره کنه اول ټول ارینجمنټو کوم موږ اخره کې یو بل خبره کړې او کنه په میتاس یاد نه وي دغه دی موږ ویلو چې اخره کې بیرته ریټاچینګ کوي وو کنه دا خبره نو داس نه مخ کې خپې مغزوي. اول تاسو ټول ډیټا ارینجمنټ کوئ چې ډیټا ټول ارینج کې ګوري چې دی بیا راځي به کار کوي اخر کې 93 77 ارونه څه دی ویلي
سایزهای سایز یعنی آیکن ها و نوشته حالت سند دارم یا اینکه نظر به دیزاین فرق می نظر به ورقت فرق میکنم. اصلا کل نوشته به حساب 11 میه. خب چقدر نورمال تکست که نوشته میکنی در فونت سایز 11 نوشته میکنی 11 پوینت. در شیر www.website.com. वो that shit location اوس د دې سایزونه چې مونږه ټول یولس ونیسو یولس د دې چې کوم دی هر ورقه کې یا هر A4 pages کې چې کوم پرنټینګ تاسو کیږي ټول سایز نه څونه ده یولس اوس مونږ څه کوو ښه صرف اول داد ونیسم داسې الاین کوم بیا څه کوم داد و انتخابوم دا هم په دې شکل الاین کوم بیا راځم ګورم چې دوی ټول الاین دي که نه دي څه انتخاب کوم ښه لږ ذره فرق و پکې خلاص هغه هم الاین شو اوس دې باندې چې زه کلیک کوم یو دانه انتخاب کوم هغه ماینس کې چې کوم الاینمنټ یې هم ختمه خو پوهېږې دا ول د سره راځي بعضې سایزونه دي دغه سایز اوس دې سایز سره فرق کوي دا سایز دې سره فرق کوي دغه ټول الاین کوي درته مګر د دې مطابق نه د دې ټکسټ مطابق ولې د دې سایزونه که وګورئ د دې دغه نه یې رانیوله صحیح ده بیا دې څونه نیولې ده یو دونه نیولې ده یو دومره نیولې ده بل هغې نه سایز زیات ده هغې دپاره دا ټول تا سره یو برابر نشي الاین کولی نو ته مینولي هم کولی شي چې جوړه کړې او سمارټ کارټس شته دي ته کولی شي هغه د هغې مطابق برابر کړي څنګه آیکن سایزونه برابر دي ټکسټ سایز بیا آیکن باندې چې برابر دی هغه بیا دې سره یو برابر نه راځي دغه مشکلې پکې خلاص ښه دا یې تاسو سایزونه شول اوس هم د آیکن ټکسټ او لوکیشن کې مونږ سپیسینګ لږ زیات ده دونه سپیسینګ مونږ ته نه ده پکار زه راځم دا هم لږ لاندې کوم ته ماته سمارټ کارټ راکوې نه راکوې زه درته اوس وایم ښه دا ټول زه څه کوم یو ګروپ کې اډ کوم ورته نور شی لیکم چې انفو خلاص اوس ایمیلز کې بعض وخت تاسو دوه ایمیل بعض وخت کې تاسو دوه کانټیکټ نمبر دا ټول به تور سره برابر وي انفو چې زه کلیک کوم ټول انتخابېږي ټول انتخابوم لاندې راځم ګوره دا لاین چې کوم دا ښه دا یو دا ضرور نه ده چې ته صرف اډرسز دې کې ولیکې دا لاین که زه ور نه کړم دایما دا باټم ایریا نه ده دا داسې امټي ښکاري ځکه مخکې به دا لاینونو کې خلک چې ورکول اډرسز او دا شیان ورکول چې ډک ښکاره شي زه بیخي نه ورکوم زه صرف دغه لاین ورکوم چې ما دلته دا فوټر چې کوم ده فوټر مې بلاک شي ختم شي دلته پاتې نه شي چې اخواته اوسي یا نه اوسي دې ټول که مونږه بیرته نارمل کړو نارمل او د دې اپیسټي لږه راکم کړو ښه یو سایډ دا فرنټ چې مونږه ده فرنټ د مونږه ډیزاین شو فکرل
اوس ډیزاین مطلب دا نه ده چې ته څونه پکې تاو راتاو شیان کولی شي، هر یو ته یو سټیکر ورکړه، هر یو ته آیکن ورکړه، دا معنا نه لري. څونه ته ویل ارګنایز ساتلی شي. اوس ما دا دواړه وینئ که چیرې برابر دی دا باید یو لاین کې تاسو برابر کړئ. دا یو نه ده. دا اوس زه راځم دلته د آیکن سره اوس سټریټ لاین شو. مخکې بیا هم لږ څه و دې خواته. دا ټول الاینمنټ باید نظر کې ونیسئ. دې خواته او دې خواته نور د کوم میشن یا ویژن څوک ورکوي ورته کمپنۍ برانډینګ کې، څوک پکې پروجیکټ خپل ورکړي، څوک پکې ادر سروسز لري. مثلا دا ته معلومات شو سروسز ورکوي. دلته مثلا زه ورکوم شي یو دلته راوړم دا او یو دا نیم راوړم دې ځای کې سروسز کې به زه څه ورکوم. دا اور هم ته ناخواته کو دا ډیټیلز هم مکمل نه کمپنۍ درکې خدا درکې اسه یو ډمی ټیکس په اورا چورته سروسز یو خاطه بل خاطه بچي ویژن دینم دا نقطه خاطه کو دا نه پکار. دلته تاسو ډمی ټیکس چې تاسو په کار یې صرف ټایپ ټول راواخلئ. دغه ځای نه چې داسې کلیک او ډراګ کوئ دونه خپله تاته ټیکس درکوي. الاینمنټ یې مونږ چې کوم دا کریکټر شو پاراګراف شو دا په دې حالت کې پرېږدو. بولډ چې کوم دا میډیم نیسو او دا هم ته نه ختمول چې دا ټول کیپیټل کې نه وي. که اوس چېرې پاراګراف اډجسټ کوي فکر وکړئ دا به ستاسو شی ده. سروسز خو داسې نه وي. خیر سروسز مونږ څه لرو بلاکس لرو. مثلا زه یو ټیک راخلم ټیک مار یا که یې ښه که نه یي زه یې خپله دلته ډرا کوم. فکر بیا ټیک مار مونږ جوړ کړو. سایز کمو ښه یو سروس د ما څه ده مثلا کنسټرکشن بولي کو آرکیټیکچر بل سټراکچر چې دی بس اوس انجینری مان مونږ نه پوهېږو. بل plumbing داس لیکل کېږي. ها که داس لیکل کېږي کومس لیکل کېږي electricians داس لیکل کېږي. ښه بل شی ده شی HVAC دا څه ده heat ventilation system H dash ورکو بس HVAC VAC دا نو یې اورېدو. بل mapping okay architecture کې راځي که نه ښه زر ده بھائی زر survey
سر یو سر راځي که نه ای وای ای وای ورا ای وای به بل نه یو څو نور په غټ کمپنۍ ده والا که چی شي ډیلیوري مثلا که تو باید ماه کده بیسی مثلا هر چه تو تنها برابر کده که ورایتو که چی ده بس صحیح دی بس ده بس ده چې زیات شو ښه اوس راځو د دې سپیسینګ زیاتو ولې چې هر یو بولټس دي خپل سپیس ته یې ځو داسې دونه سپیسز ورکوم دغه وینې دا دلته چې بعضې دا ټي او اس دلته نښتی او که نه دا دغه آپشن آني دا کوم لینګویج کې دا داسې نښتي دا لکه دا شو دا شو دا شو دا چې آف کړې هغه بېرته خپل عادي حالت ته راځي زه دا راځم دلته یې راوړم یو دا نم راوړم دغلته یو دوه درې څلور پنځه ټول انتخابوو کلیک کې ټول خپله صحیح حالت ته ځي دې رنګ چینج کوئ هر څه چې کوئ کولی شئ ښه اوس فعلا موږ ته همدغه عادي حالت کې فعلا پکار دي بل مقصد پسپسکا زیاد شده رئیس خواه پسپسکای تا نکم کنیم دا زیان خالی د دوی سره څه وکړو تاسو په نظر څه داسې یو داسې کنسټرکشن تاثیرات خو موږ ټول دلته ارینج کړي نه دا قصې ده ښه یو آیډیا ښه ده انجینران تصویر راشي دا هم ښه خبره ده زه به راشم Safety equipment. روټیټ به یې کوم تو ویرې غټ کوئ که نه سر د دې خوا کې چې سروسز مربوط یې روټیټ کوئ اسان دی او د فسایز را جوړ کړو دونه خو یاسم تور ده دا موږ فل کولی شو دا سپین دي دی هغه مربوط کېږي که نه ښه وای سروسز ته یې راوړو خو دا خو اصل کې د کار خبره ده لګیا دي کار کې ویژن کې ولې دا اچوئ تاسو ویژن کې خو باید تاسو د نارمل یو داسې یو شی اوسي چې دا د نقشې ورکې دي ښه دا ګوره دا د نقشې او د کنسټرکشن سایډ ورکې دي خیر انجینري نه ده ویلې ما دونه پرې نه پوهېږي ښه بزنس معنی ویژن پنجور کو خپل راځي شی راوړي نه صحیح را نه
بل چې ستاسو ماشینري راغلی هغه صحیح نو ماشینري ماشینري Was ja zusammen jetzt sechs Kollegen waren das da irgendwie aber so سر یو بل آیډیا ده دا وګور کته دا ښکاری کنه ښکاری او دا د ځکه جوړ نه راځي بشي نو دا د ځکه نه جوړیږي موږ ډیزاین دا څه ده چې دا جوړیږي نه داسه دلته موږ څه کول صرف دا ټیکس هم راغستو نو تم کې خو په دې کې بیا دوه مشکله جوړېدل وای مشکل شی ده نه بلډینګ نه ده مشکل دا ده چې یو خو موږ دغه ډیزاین هغه خرابېدو چې کوم هر یو کې سیم یو ټیم موږ رانیولې دا خرابېږي که آیکن یې را پیدا کوي آیکن صحیح ده داسې یو آیکن را پیدا کړو چې د ویژن مطلب ورکړي کم یو ته راکم شي دې ته دا ولې دا لوګو سره برابر کړي دا خو بیخي بیل ده ښه بل نور دې کې تاسو په نظر شی کول پکار دي په دې پیج کې کم انفارمیشن دا همداسې دا په هر یو بروشر دا باید داسې ډېر لږ معمولات معمولی اگزیکټ خپل مشخص شی چې غواړي هغه ورته ورکړي باید دې کې ضرور نه ده چې ډېر شیان پکې اډ کړي دې پیج کې څه شته کم لاین دا لاین نه ښیي دا پرنټ کې نه راځي دا صرف تا ته ګایډ لاینز دي ښه دا هم ښه آیډیا ده موږ به راشو اوس څه وکړو بیخي دا خواته کومه زه راځم یو شیپ راخلم دومره صحیح ده دې کې څه کوم فله ختمو راځو شیډو کا انر شیډو دا مو زه ډېره ښه آیډیا وه بل څوک آیډیا لري نه لري دا آیډیاز چې زه تاسو نه پوښتنه کوم که نه دا صرف دا دی چې تاسو خپل ماغزه لږ زره په کار واچوئ چې شی جنریټ کولی شي اوس مثلا تا نوم څه و چا سلیم اوس دا اوس کریټیویټي ده ټول چې راځي یو شی وایي هغه پکې اډ کوم ښه ټیکس څه ویلی وایست کوم ټیکس ته ها safety is your safety or priority highlight मतलब چې لاندې شاته چې یو رقم ویډیو یو شی فلك إذا كتابة تنين هلاك ومهم نقطيس ما بيصير نخير صبر وکړه اوس به ټرای وکړو
دې کې مونږ دوه شی هایلایټ کولی شو یو ټول هایلایټ کو درې رقم هایلایټ کو ځه بیا تاسو انتخاب کړئ چې کوم یو ښه ښکاري یو به دا سره واخلو فل مکمل صحیح ده د دې کروز به زیات کو کوم رنګ انتخاب کو مونږ سره رنګونه ول که نه همدا رنګ سم ده صحیح ده دا your safety our priority دا دی یو شو دون اپوزیټي صحیح ده دا به هایډ کو فلم بل راځو سیم Máscara de design. دې کومه یو بل رنګ ما خپل د برانډینګ کلر څه دا نو راټ کو دا رنګ می استفاده ته کو ګور شدا څنګه راځي DD2254 تو به ګورو کنه خو تاسو یو دفعه ذهن کې به نه چک کوئ تاسو به یو دفعه سکرین ته ورچوئ ګورئ چې صحیح ښکاري که نه ښکاري بیا یې ورباندې قضاوت وکړئ دا وشو صرف یو دانه بل کوو ګوره هایلایټس کا آیډیا هایلایټس کا راغله ده آیډیا چې هایلایټس کا نه لګیم ټیکسټ ته راغله څو دانې شو ها ها دا پریدو که دا پریدو که دا پریدو کوم یو دا یو ګوره اوس په دې ډیزاین کې بعضې به اوس وایي کمال الدین به ووایي چې دغه سور رنګ خو بیخي برانډینګ کې میچ نه کوي دا نو څنګه حساب دی فهمې دې کمال کپ مې یا نه بعض ځایونو کې یو رنګ هغه ورځ کلر پلیټ سم ویلې برانډینګ کې تاسو دوه رنګ یا یو رنګ لرئ مګر هغه رنګو سره کوم رنګ ښه کانټراسټ ورکوي میچنګ نه کانټراسټ موږ ته مهم ده کانټراسټ مطلب چې هغه کوم شی ته غواړئ رنګ کې برجسته روباسي اوس که دې صفحه کې تاسو ټول واړوئ همدا یو سور رنګ ټکی ډېر ښه صفحه ښکاري پکې سور رنګ شی کې خپل هغه ټول مین فوکس ته اول هلته وړي چې تا هغه ځای وګورئ څه خبره ده نو ګورئ پرایورټي نه پوره جمله وایي یور سیفټي اور پرایورټي دا تا ته خپله یو هغه درکوي څه ورته وایي ټرسټ درکوي دا منټلی داسې شی شته سایکولوژیکل چې دا یو تا ته یو سلوګان هغه کوم میسیج چې درکړی هغه ته یو ټرسټ بل کېږي هغه نه بعد لاندې کانټیکس ته راځي صرف دقه یو رنګ شی کړی ټول صفحه کې مشخص یو ځای کې تا فوکس وړي پکې
اوس به وایو مثلا دا هغه رنګ خو بیخي مونږ برانډینګ کې شته ده نو صحیح ده که نه کمال مګر چې کې کانټراسټ ښه جوړ ده کانټراسټ مطلب دغه رنګ چې اوس څونه رنګونه هم ته دغه بلو ټایپ استفاده کوې که نه ښه ډېر خو چې دا رنګ استفاده کوې هغه ډایرکټ هغه فوکس یې ته عملته وړي یو آیډیا پکې دا یو داسې لږ راوتې غوندې یا ننوتې غوندې ښکاره شي هغه نو دغه ښکاره شي ښه ودرېږه ته ګوره صحیح ده ډیزاین کېږي مګر دونه چیړخانیان په تاسو ډیزاین کې نه کوئ څونه چې سمپلیسټي کې شی ښودلی شي هغونه کې وښیي ښه ده دا نه وایي چې مونږ د هغه باندې زده کړی وو څه ورته وایي دا فوټوشاپ کې 2015-14 کار کې یو ټکسټ باندې دا ټول مونږ استفاده کولو شیډو ورکه اینر شیډو ورکه ټکسچر ورکه دا شیان مونږ فکر کوو چې هغه وخت وظیفه هم نه کوله هسې دا ځان سره لګیا وو ډیزاینینګ کوو مونږ فکر کوو چې څونه پکې دا شیان زیات سره کوي مور ښایسته ښکاري نه هغونه سلاته جوړي ګوره دا خو اول ته ډایرکټ ته چیک سیف کوي فوټوشاپ کې اول خو دا پروجیکټ مونږ بیخي سیف کړی نه ده ډیټا ته به لاړ شو نو 2023 په نوم به یو فولډر جوړ کړو هغې کې به یو بل فولډر جوړ کړو ورته به وایو شی برانډینګ دلته به راشو نوم به یې ورکړو شی بروشر فوټوشاپ کې به سیف کې فوټوشاپ ټول هغه سره شته مطبوع والا سره وایي ډایرکټ فوټوشاپ نه پرنټ اخلي خو که چیرې نه غواړي هغه ته ایډیټیبل فایل ورکړي چې هغه ایډیټ کړي یا دا فارمیټ ورسره یې ته شی ورکړي څه شو راځو څه کوو پی ډي ایف فایل ورکوو پی ډي ایف فایل کې چې سیف کو پی ډي ایف فایل تا ته هیڅ کوالټي نه خرابوي رنګ هم نه خرابوي هر څه سم دم دي زه عملته 2023 بروشر پی ډي ایف تا ته ډایرکټ هغه څونه کوالټي کې تا چې جوړ کړی ده زیاده انسټال په خودی کې راځي خلاص پی ډي ایف کې د سیف کو پی ډي ایف تا ته هم لیکو هغه نه رنګ مکس کیږي نه ایډیټیبل فایل ورځي او کوالټي هم چې څونه تا پکې هاي ورکړي هغه نه کوالټي کې هلته پرنټ هم اخیستلی شي